په اخره کې هغه ورونو او خویندو ته زما همدا پیغام دی، کوم خلک چې د دې خلکو نه متاثره شوي دي او د دې په غلطو خبرو پسې تللی دي، دوی هره خبره کې چې قرآن رالي خو غلط استدلال کوي، غلطه معنا یې کوي، تحریف پکې کوي. او تاسو چې دی خو قرآن ویو، دیو چې کله تاسو ته په هره خبره کې قرآن راخلي او قرآن د توي، لږ په دې آیات کې سوچ او فکر وکړئ. خپل چې دی قرآن راوالی او ته وګورئ، که چېرته په معنا او تفسیر باندې نه پوهیږئ، یو داسې تفسیر راواړوئ چې هغې کې لفظي معنا یې کړي صرف، او دغه لفظي معنا کې فکر او سوچ وکړئ تاسو لږ چې دې کې الله څه فرمایي او دا انسان ماته څه وایي. هغې نه یو آیات مخکې سوچ وکړئ، یو آیات وروسته سوچ وکړئ چې دا آیات د چا باره کې نازل شوی دی، دا آیات د څه شي نه خبره کوي، او دا شخص چې دی ما کوم طرف ته بوزي. د هغې ورځې نه ویرېږئ چې الله رب العالمین دې ته ووایي چې ما خو تاسو ته ستاسو د رسول په باره کې هم دا فرمایلي وما آتاکم الرسول، هغه څه چې تاسو ته ستاسو رسول درکوي، کومه لار چې تاسو ته ښیي هغې باندې لاړ شئ، هغه عملي کوي، فخذوه، هغه واخلئ، هغې باندې عمل وکړئ، وما نهاکم، او د کوم شي نه چې تاسو د نبي منع کوي د هغې نه منع شئ. نو ستا جواب به بیا څه چې الله رب العالمین کله تا نه دا پوښتنه وکړي، ته به کومو سترګو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاویږي چې ما ستا خبرې دروغجنې ګڼلې وي، ما ستا خبرې د پخوانو خلکو قصې ګڼلې وي، ما قرآن ته شاکلې وه، ما ستا حدیثو ته شاکلې وه. ته ځان ته څنګه مسلمان وې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت د ایمان برخه ګڼي خو د هغې خبرې نه مني، د هغې خبرې د قرآن خلاف ګڼي. یو حدیث هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته په صحیح سند سره رسېدلی دی د قرآن خلاف نه دی، او دا خلک نه په قرآن پوهیږي او دیو چې دی صرف او صرف ستاسو د ګمراه کولو کوشش کوي. نو د خپلو ایمانونو غم وکئ او د دې خلکو نه چې دی دوری اختیار کوي، او دین چې دی هغه د مسلمانانو نه زده کوي، د مستشرقینو نه.